مازدیګر مهال یو سړی له خپل کور څخه ووته، خپل سپی له ځان سره روان کړ، ځکه په نورې دنیا کې خلک کوشش کوي چې خپل لکه پیشو سره، سپي سره یا کوم بل حیوان چې دوی کور کې ساتي هغه ته یو چکر ورکړي، خپل هم واک وکړي. نو سړی له کوره ووته، روان شو، روان و هرې شېبې او هرې لحظې نه یې خوند اخیسته چې په دغه وخت کې سپي چېرته سویه ولیدله او ورپسې منډه یې کړله. چې دا منډه یې کړله، سړي ورپسې منډه کړله چې اسینه رانه ورک شي، خو سپی سویه سرعت یې ډېر و، چېرته د ونو له بوټو لاندې ترې لادرکه شو. دا چې ترې لادرکه شو، کوشش یې وکړ چې لکه هغه خپل ګلانو لاندې وګوره، بوټو لاندې وګوره، چېرته دغه باطله داني لاندې وګوره، خو پیدا یې نشو کړلی. بیا ډېر طبیعت خراب شو، ډېر زیات خراب شو، ځکه ډېر دغه سپی ورته ګران و. اخبار کې اعلان ورکړ، خپل ټولې نښې د سپي ورسره شریکې کړې وې، کور ادرس هم ورسره لیکلی و، ټلیفون شماره. څو ورځې وروسته یوه دروازه وټکېدله او چې کس وروته، یو ښکلې جلکۍ ولاړه دی او ویده سپی ورسره دی. نو سړی په زړه کې یو څه لکه هغه شو او خوشحاله شو، وایي ځه ښه و چې دا سپی مې ورک شو، چې دغه جلکۍ مو په نصیب شوله. که سپی مو نه وای ورک شوی نو دغه جلکۍ به له کومه کېدله. ښه، سلام کلام شماره شریکه شوله، چای وخوره، مننه، خیر اوسې چې دا مونږ کوکری یا سپی دې راوسته. اړیکې جوړې شولې او بیا خبره دې ته ورسېدله چې بس چېرته به سره کینو، ګپ به لګوو. ځای تعین شو، وخت تعین شو، نو هلک جلکۍ خپل هغه مشخص ځای ته په خپل موټر کې روان و چې په لاره کې ټکر وشو. سړی بیا ډېر زیات په زړه کې خفه په دغه شو، وایي څه مې کول چې دغه جلکۍ سره راتللم، که دغه جلکۍ سره نه وای راوتلی خو اوس به دغه ټکر نه کېده. ټکر وشو، شفاخانې ته انتقال شو. هلته چې کله هغه مشخصې معاینه خانې ته دی بوته، نو هلته ډاکټر ورته وویل، وایي خبره دا دی چې دا معاینه به دې کوو او د ټولو پرزو معاینه به دې کوو، د مغزو او د ځان او هر شی به ګورو. کله چې ټول معاینات تکمیل کړل نو ډاکټر ورته ویل تا کې خو سخت غټ تومور دی او دغه تومور له دغه ټکر سره هیڅ اړیکه نه لري. که چېرته دغه ټکر نه وای شوی نو خدا هم په نصیبونو به ته مونږ ته راتللی او بیا به داسې وخت کې ته مونږ ته راتللی چې خبره به له خبرې تېره وه، بیا به د تداوۍ وړ نه وې. نو سړی بیا په زړه کې یو څه خوشحاله شو، وای خو شو چې دا ټکر وشو او زه دغه تومور نه خبر شولم، بیا شفاخانې ته راغلم او په وخت باندې تداوي وشوله. نو انسان چې دی نه پوهېږي، لکه نه پوهېږي چې څه شی یې د لپاره ښه دی، څه شی یې د لپاره خراب دی. بیا تر ټولو ناکام سړی هغه دی چې هغه تل پښیمانتیا ښیي، لکه کاشکې چې دا مې کال مخکې دغه کار شروع کړی وای، یا دغه څه مې چې د 2 میاشتې مخکې کړی وای، کاشکې دا مې نه وای کړی. زموږ په واس کې څه شی دی؟ زموږ په واس کې اول ښه تحقیق کول دی، ریسرچ کول دی، او پس له هغې نه بیا د مغزو د زړه هغه تحلیل او تصمیم نیونه دی. بیا چې زړه کومه فیصله وکړه هغه کول دی. د زړه او د دماغو د فیصلې ترمنځ فرق دا وي چې د زړه په فیصلې باندې سړی نه پښیمانه کېږي، خو د دماغو په فیصلې باندې کله سړی پښیمانه کېږي.